موږ د ماشوم حقونه غواړو په جهان کې، په ګران افغانستان کې همدا زموږ. د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار بي بي هوا لیسه کې د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنونسیون د 13مې کلیزې په ویاړ د یو شمېر زده کوونکو ترمنځ د مشاعرې او مقالې سیالي ترسره شوه. د مشاعره کې د یو شمېر زده کوونکو له لوري بیا د شعر په ژبه روان افغان وژنه او جګړه ناروا وبلل شوه. جګړه کې ډز او ډوز وي، مړه کېدل وژل کېدل وي، خو سوله خوشحالي ده د خوښیو زیږوونکې. دا زموږ د ګران وطن ګل ګل تقدیرونه دي، دا زموږ د دې خاورې ویښ ویښ پیغامونه دي. چې صلح هم ارزو هم تمنا ده د ژوندون، دا علم د جانانه چې ښکلا ده د ژوندون. د ماشومانو د حقونو په تړاو د ننګرهار پوهنې ریاست او د یونیسف ادارې مسؤلینو بیا وویل چې لا هم په افغاني ټولنه کې یو شمېر کورنۍ د ماشومانو حقونه طلب کوي. مسؤلین وایي د دې بد فرهنګ له وجې ماشومان د ټولنیز ژوند څخه بې برخې پاتې شوي او همدا لامل دی چې د یو شمېر ماشومانو ژوند د وخت په تېرېدو سره له تاوتریخوالي او ستونزو سره مخ کیږي. د ماشومانو نړیوال کنونسیون اصلا د مختلفو ادیانو څخه رامنځته شوی دی او تاسو پوهیږئ چې د ټولو ادیانو سرچینه اصلا اسلام دی او د اسلام دین د ماشوم ته خورا پراخه حقوق ورکړي. زموږ ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ماشومانو سره لوبې کړي دي او د هغوی حقوق یې په مختلفو مواردو کې ښکاره کړي دي، مګر متاسفانه لکه څرنګه چې رئیس صاحب مخکې ورته اشاره وکړله، موږ او تاسو هغه حقوق ماشومانو ته په هغه شکل چې لازم دي نه دي ورکړي. په کورنیو کې هغوی خبرې کولو ته د مشرانو په مخ کې نه پرېږدو، دا یو بد دستور دی. هغوی خپل نظر وړاندې کولو ته نه پرېږدو، یا دا چې کله هغوی د ځینې مواردو په اړه پوښتنه کوي هغوی منې کوو چې پوښتنې ونه کړي او معلومات نه ورکوو. دا هغه ټول مسایل دي چې زموږ په ټولنه کې لا تر اوسه شته دی چې د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې شوي. مشاعرې ته راغلي زده کوونکو بیا له دې پروګرامه خوښي وښوده او پر مهال د جګړې ښکېلو غړو غوښتنه وکړه چې نور دې له افغان وژنې لاس په سر او تلپاتې سوله وکړي. یوازینی شی چې موږ او تاسو ته ډېر ضرور دی هغه امنیت دی په مکتب کې. که یو ماشوم په امن کې تر مکتبه نشي تللی نو هغه به څنګه وکولی شي په ارامو مغزو به هلته درس ووایي. د ماشومان د ډېرو حقونو څخه محروم شوي دي. هغه په داسې شکل لکه اوس مثال میندې او پلرونه دا حق لري که نه چې د یو ماشوم د روزنې او د تعلیم په برخه کې چې دی دوی شوق او تشویق کې، خو کورنۍ چې ده د دې په ځای په دې خاطر یې پرېږدي چې دوی مالي وضع ښه نه ده او د دې په خاطر باندې دوی چې دي دوی شاقه کارۍ ته مخه کوي. د وسوالو مخالفینو دا غوښتنه ده چې دغه جګړه چې هېڅ پایله ښه نه یعنې منفي پایله لري خو ښه پایله نه لري، نو دا د دې مګولالیو ماشومانو لپاره دا جګړه بسه کړي او بېرته خپل هېواد د خپلو هېوادوالو سره یو ځای شي. باید یاده شي چې د ماشومانو د حقونو لپاره نړیوال کنوانسیون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته رامنځته شوی چې په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د حقونو د دفاع لپاره کار کوي، چې له جملې 42 مادې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره پلي کیږي.